کسانو ته به دا خبره لږ ناشنا ښکاري خو غوږ ورته کولاو حسین لبیک یا حسین من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر. این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین کرده. د چا چې دغه قید د په کفر کې شک نشته چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. مجوس او په دوی کې یو خبره بالکل یو شان ده او هغه د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی. دوی خپل مذهب د کوم ځای نه واغستو؟ د عبد الله بن سبأ اليهودي نه. د يهودي کس نه د دې مذهب هغه بنیاد یې خوده شي. او تاسو اندازه ولګوئ چې د مذهب بنیاد يهودي کې دي. هغه څه مذهبي د شیعاګانو عقاید دروافیزو. یو عقیده د غوی ده چې د قران چې زموږ سره کم دی دا قران ده ته چې به ایمان راوړی دا قران د سینې د لکه څنګه چې نازل شوی مطلب دې څه چې څنګه نازل شوی چې نه دي کې کمې زیاتې راغلي. یو عقیده دا غوی ده څوک چې د حسین رضی الله عنه قبر لاړ شي لکه دې چې په الله پس عرش ته ختل او دغه زیارت وکړو نو د حسین رضی الله زیارت وکړه لکه ته چې د الله زیارت وکړو. بلکې په مصابيح الانوار د یو کتاب دی فی حل مشکلات الاخبار باغی کې دوی دا وی چې زمنګ امامان د دولس امامان او الله په دې کې هیڅ فرق نشته. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. دا ګورې تاسو دغه عقاید رغنا نقل کو او دا خبره زموږ په خله باندې راځم نه او مجبورن به بیانو. یو عقیده دا غوی دا چې څوک ابو بکر صدیق عمر رضی الله عنه عثمان معاویه بن ابي سفيان عائشه حفصه رضی الله عنهم اجمعين څوک چې هر منځنه بعد په دوی باندې لعنتونه وي نو د په شان عبادت وي چا نه دی کړی. د چا چې دغه قید د په کفر کې شک نشته چې څوک په کفر کې شک کوي هغه کافر دی. زمکه په دې مخ باندې د دوی په شان پلیت قوم به تاسو ته ملاو نشي لکه څنګه چې دا روافض دي. د متعین پیدا قوم او د زینانه پیدا قوم اوس حمله کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په مرګرو باندې. خمینی خبيث یو کتاب دی الحکومه الاسلامیه اخلي چې د خوري انقلاب راوسته باغی کې هغه وی زموږ د دولس امامانو دومره اوچت مقام دی چې هغه ته نه په ملائکه کې څوک راشي او نو ته پیغمبرانو کې څوک راشي. د دې یو شیخ ته الجزائري دا یو کتاب دی الانوار النعمانيه هغه کې دا خبره لیکلې ده چې ارتد الناس كلهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ټول صحابه کافران شي ولعياذ بالله الا اربع سواد سلورنا سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن ياسر. الله جبريل عليه السلام را لګل جبريل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی صحابته ویل صحابته امت رسولي نجد ټول صحابه مرتد شو والعياذ بالله. د دین ته کوم ځای را رسیدل دا عقیده د شیعاګانو روافضو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ټول عمر د بوتانو خدمت کړې ده او د بوتانو بندگی کړې ده او داغه ایمان دي سو ک ایمان اليهود والنصارى لکه څنګه چې د يهود او نصارو ایمان او په رسول صلی الله علیه وسلم پسې بولاړو شاته په منځ کې او د بوت به خپل غاړه ته وړي کوم ته کې چولو. د ابو بکر او عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک دی وی چې مونږ چې کله حج لاړ شو نو د جمرات چې کله مونږ ولو شیطانان چې زموږ خلک وي نو د جمرات مونږ په دې نیت باندې ولو چې د ابو بکر او عمر دی. یو کتاب کې راځي یو کتاب د جلال العيون چې دا هغه سړی په کفر کې شک نشتی چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي او په هغه سړی باندې د الله لعنتي او د الله د پیغمبر لعنتي على كل من اعتبره مسلما چې څوک هغه ته مسلمان وي او على كل من يكف عن لعنه دي دشمنی ته ګوري وي صرف هغه سړی باندې لعنت نه چې څوک عمر بن خطاب ته مسلمان وي څوک چې په عمر بن خطاب باندې لعنت نه وي په هغه دین د الله لعنتي وي. یو کتاب کې دی تفسیر العیاشی وې د جهنم و دروازې دي یو دروازه خاص د عائشه رضی الله عنها لپاره ده. یو کتاب کې لیکلي دي علل الشرایع چې کله زمونږ مهدی راشي دا کوم چې ورک ده هغه مهدی چې کله راشي هغه به عائشه رضی الله عنها د قبر نه پاسه او باغ باندې به حد قائمه ځکه چې به حد نه قائم کړي وی کله چې دا مهدی راشي نه دی ابو بکر او عمر رضی الله عنهم د قبرونو نه پاسه او هغه به د کجورو په ونو پورې ځوړندې او پانسی بوله ورکړي د دې مهدی دی او موږ هم ګورو چې مهدی څنګه راځي. په خپل کتاب کې دا خبر کړو فروع
الكافي وې د امام مهدي دراتونه مخکې چې امام مهدي هم ګرځي دا غوې امام مهدي هم ګرځي امام مهدي دراتونه مخکې jihad دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه ده بس کسان ویروي روافض خدي د مسلمانانو څخه کوي تپوس کوي د مسلمانانو تپوس کوي د کفارو سره جنگ کوي هغه وی دي سي حرام دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرامه jihad وی دي سي حرام ده نو لیونی دي چې د خنزیر غوخه غوري کم ځکه چې ته دی ورې دي چې لیکونو دیو به چې چلی دوکه ورکي ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سوی وی ما د زمکه په دې مخ باندې دوی په دروغجن او دوکباز قوم نه دي دوی زموږ په باره کې سوی وی انهم اهل النار سنیان چې ټول جهنميان دي انجاس پلیتی هغه باندې جنازه نشي کوله دا غوي ذبیحه نشي خوړې وانهم اولاد الزنا او سنیان ټول د زنا نه پیدا دي وانهم قرده وخنازير او دا شادوغان او خنزیران دي ويجب قتالهم او د دوی سره جنگ کول لازم دي او د دوی مالونه پټول جایز دي او د دوی خزي تختول جایز دي او یو سنی چې مړ کې لکه سل يهوديان چې دي مړ کړو کتاب الانوار النعمانيه کې دا خبره ده چې یو تپوش او غتپوش ده آیا د شیعاګانو د روافض علماو به د سنیانو سره اتفاق کوي په دې الله باندې کوم الله چې سنیان بندگی کوي په دې او په دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم په دې به دوی اکتفا وکړي جواب دا غي دا د دوی امام نعمت الله الجزائری هغه سوی وی منګه د دوی سره اتفاق نشي کولای په یو الہ باندې په یو پیغمبر او په یو امام باندې ولې نشي کولای وی د کم رب پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم او د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفہ ابو بکر نه ناغه پیغمبر منو نو لا غرب خوازه خبره امام مالک رحمه الله وی څوک چې صحابه په بدر دي وی ليس له في الاسلام نصيب د په اسلام کې ذره برابر نصیب نشته یعنی د اسلام نشه د خارج دی وتله امام مالک رحمه الله یو دا خبره په صارم المسلول کتاب کې راغلی ده چې په اصل کې د روافضو اراده و چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قدح وکړو یعنی دا غسر دښمنی و خدای خو نشو کولای نشي وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ټول کافران کو منافقان کو الیاذ بالله زناکاری کړو د دې لپاره چې خلک دا وایي کدا پیغمبر خسړوي نو مرګري به خسړي وي امام بخاری او کتاب د خلق او افعال العباد دغه کې دا خبره کړې ده وی کزه پر رافضی پوزیشن ته موږ کوم په يهودي او په نصراني په هیڅ فرق نشته کې ټول یو شان دي